اوږد حدیث د نبی علیہ السلام مبارک په بخاری شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي او حدیث پاک کې راځي چې الله به پې د خپل اولې دا سنګل د پاسه کېږي نو الله له داسې سنګل نشته لکه زمونږ په شان مطلب دا ځان مینه به ورسره کوي لکه یو دوست سره چې انسان مینه محبت کوي ځان ته به یې رانږدې کړي الله به ورته تپوس کوي بنده اتعرف ذنب کذا و کذا فلان کې ګناه دې کړې ده پیژنې معلومه درته خو دا واړه واړه ګناهونه نبي علیه السلام فرمایي ورته به یادوي نو دې انکار کولی نشي دنیا کې خو سړی کولی شي آخرت کې نشي کولی که یو سړی انکار کوي چې دا ګناه مې نه ده کړې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون په خولې به والا الله مهر ولګوي او لاس او خپې به خبرې شروع کړي چې دا ګناه په مونږ کړې ده ګناه خو ته نشي پټول دنیا کې اوس نه کېږي چې څه کې کیمرې لګېدلې درته ستا یو ادا محفوظ ساتي په دنیا کې ته نشي پټېدی د چا نه نو ته په آخرت کې څه پټ شي د الله نه د الله د کیمرې نه څوک پټېدی شي نو دا واړه واړه ګناهونه به ورته رب العالمین راشماري دی به یو کړی مې ده دا فلانکی دې کړې ده او الله کړې مې ده دا فلانکی دې کړې ده او الله کړې مې ده دی به په دې زړه کې وایي چې دا خو دا واړه واړه راته الله را یادوي هسې نه هغه لوی راته را یاد نه کړي ما خو ډېر غټ غټ ګناهونه کړي او که هغه لویه ګناه را یاده کړه خو تباه به شم غرق به شم الله به ورته غټ نه یادوي واړه واړه نو چې ډېر ګناهونه دا واړه واړه ورته را یاد کړي نو بیا به ته الله تپوس وکړي ای بنده دا دې کړي دي او الله کړي مې دي زما فرشتو ظلم در باندې خو نه دی کړی که نه نه الله چې کړي مې دي لیکلي ټیک دي زیاتې یې نه دی کړی ښه بنده تا بیا په اخلاص توبه استېده د دې ګناهونو نه پس نو ما درله هغه توبه قبوله کړې ده او ستا دا ګناهونه درله ما معاف کړي دي بلکې په نیکو مې درله بدل کړي دي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات په نیکو مې درله بدل کړي دي بیت الله مبارک سره مخکې یو ځل زه ولاړم د میداوي رحمت لاندې یو زنانه وه هغه بیت الله مبارک ته ورته غاړوتې وه او ډېر خوند کوي بیت الله شریف ته چې سړی ځان ورجوخ کړي او ځان ور پورې مږي او د الله نه توبه وباسي نو ما د هغې زنانه نه یو دعا را یاده کړه هغې به وی اللهم بدل سیئاتي بالحسنات جړلې یا الله زما ګناه په نیکو بدله کړي بس دا د خدای شان دی دا دعا زما زړه ته پرېوته او مزیداره دعا ده الله چې ستا ګناه معاف کولی شي دا طاقت لري نو ګناه دله په نیکو هم بدلولی شي دا طاقت هم د الله شته نو رب العالمین ورته فرمایي چې دغه ګناهونه دله ما په نیکو بدل کړي ځکه تا په اخلاص توبه ایستې ده نو دا سړی ډاډه شي نو دی وی یا الله دین علاوه خو ما نور ګناهونه هم کړي ګوره مخکې خو وی الله هغه دې راته را مخکې نه کړي ځکه غټ غټ اوس چې ورته پټه ولګېده چې ګناه په نیکو بدلېږي نو چې وړه ګناه په وړه نیکۍ بدلېږي نو غټه ګناه په غټه نیکۍ بدلېږي وی دې نه ما سوا خو ما نور ګناهونه هم کړي دي الله اخو دې راته را مخکې نه کړل رب العالمین ورته فرمایي ای بنده امې درته ځکه را مخکې نه کړل چې ته ونه یریږې ته پریشانه نه شې هغه مې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي دي رونو زمونږ توبه او ښکل بس پکار دي او دا مې راته ووې چې مونږ خو یو ګناهګار څوک به داسې چې هغه به ووایي چې زه به ګناهګار نه د دې دنیا مثال د یو څښا ډنډ دی څوک یې په منځ کې ولاړ دی څوک یې په غاړه ولاړ دی خو د څاڅکو نه او د لیتړ او د خټو نه ګوره هېڅوک هم پاک نه دي په چا لږ څاڅکي په چا ډېر څاڅکي د چا پرتوک ګنده او د چا کمیس ګنده څوک د ګیټو پورې او څوک د نامه او د اولو پورې هر سړی د ګناه په لپیټ کې پروت دی معاشره کې داسې کې اوسېږو چې د ګناه نشي بچ کېدی جون کې داسې اوسېږي چې د ګناه نشي بچ کېدی څوک یې په قصد کوي څوک پکې په خطا راګیر شي او دا شکر دی چې هغه رب هم شته چې هغه ګناه معاف کولو والا او دا شکر دی چې هغه رب هم شته چې هغه په خپله درته اواز کوي چې ما نه بخښنه غواړئ زه دله ما نه بخښنه غواړئ زه معاف کوم وقال ربكم ادعوني استجب لكم
قرآن حکیم کې الله اعلان کوي چې ما نه وغواړئ د الله ما بندگان وغواړئ چې بخم چې څه غواړئ چې دله درکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې څوک زما د سوال نه کبر کوي او ما نه سوال نه کوي. ګوره دنیا کې خلک په سوال خفه کېږي، چا نه سوال کوي زمانه هر وخت یې خوله وازه نیولي، چا ډوډۍ غواړي زمانه ځان له خپله مزدوري کوه، چا نه پیسې غواړي مړه هر وخت د لاس خلکو ته نیولي. دنیا کې په خلک خفه کېږي او الله په خوشحالېږي، بلکې الله وایي ما نه وغواړئ، بلکې الله دمکی در کوي، زور نه در کوي. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې څوک زما د سوال نه کبر کوي، سوال عبادت دی د الله نه چې غواړي کبر کوي لویي کوي او نه غواړي، وی خوار ذلیل به جهنم ته وردننه کوم. دله دمکی در کوي چې ما نه غواړه، زور نه در کوي چې زما نه سوال وکړه. رونو په سوال الله خوشحالېږي چې د الله نه غواړي، د بنده نه. په دعا الله خوشحالېږي، په بخنه الله خوشحالېږي او موږ محتاج هم یو. نو په کار دی چې موږ د الله په حضور کې هر وخت سوالونه وکړو، هر وخت بخنه غواړو. جمارونو یو لطیفه درته وایم، خدای عبرت لطیفه ده. یو بادشاه وایي چې ته په لاره روان، دا دې پورې وایم چې دا بخنه به د زړه نه غواړي. داسې به نه کې د خولې نه موږ توبې وباسو، خو چې هغه وخت ختم شي نو بیا په ګناه ورسر شو، نو بیا توبې وباسو نو بیا په ګناه ورسر شو. داسې به نه کې. یو بادشاه وایي چې ته په لاره روانو، یو ړوند په لار کې ولاړو، وایي غړون به چغې والې په سترګو ړوند و چې یا الله سترګې، یا الله سترګې، یا الله سترګې، بشیر په شان ته. دا دې لپاره چغې والې چې خلک پیسې راکړي، نور د سترګو غرض یې نو. خره بشیر جان ښه سړی دی، خدای پاک د ده په سترګو ړوند دی، خو ده له الله د نبي علیه السلام د صفتونو سره شوق پیدا کړی دی. دا ښه خبره ده. یعنې ولې قدیم چې ته بازار کې ولاړ وې، انسان دی که نه، داسې ډېر نابیناګان دي چې سوالونه کوي، په بازارونو فوټپاتونو کې ګرځي او رسوا ګرځي. شکر دی خدای پاک د ده تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدح او د صفت سره پیدا کړی دی. دا ډېره د خوشحالۍ خبره. نو الله سترګې سترګې دې لپاره چې خلک پیسې راکړي. بادشاه پې روان شو، وی ړونده څه غواړئ؟ وی صاحب سترګې غواړم. کله نه یې غواړم؟ وی دونه کلونه نه دلته ولاړ یم، سترګې غواړم، د الله نه سترګې غواړم. هغه سترګې نه غوښتې، پیسې غوښتې چې د خلکو راته توجه پیدا شي ورسره راکړي. وی ښځه واپس راځم او که سترګې د نه وي سرمن دې وباسم. چغې وایي سترګې سترګې، خلکو له دې غوږونه وخوړل او سترګې نه درکوي او چغې ویل الله ته. پولیس یې پې مقرر کړه چې دې رانه ونه تښتي. بادشاه لا اوس سړي ړوند وی چې دا څه په مصیبت واوړېدم، دا خو ما چغې والې چې خلک پیسې راکړي، اوس ما له به سترګې د کوم ځای نه میلاوېږي. او دا خو اوس بادشاه راغی او سترګې مې نی، خو ما واقعي سرمن به رانه وباسي، پرېږدي مې نه. بس ړوند چغې به والې یا الله سترګې، یا الله سترګې. چې بادشاه پې واپس راغی، د ړوند سترګې جوړې وې، بینا دې نظر یې لګي، ړوند نه دې خوا راشه، سترګې دې شوي دي که نه؟ یو جي یو بلکل. دا څو ګوتې دي؟ دا دوه. دا څو دي؟ دا درې. هغه امتحان یې ترې واخېسته، د سړي سترګې جوړې. بادشاه ته هغه وزیران وایي چې دا دې څه کرتب وکړو، دا څه کمال و؟ څو کاله دلته کې دی ولاړ دی په دې فوټپات او سترګې غوښتې، چغې والې، پیسې به خلکو ورکولې او هغسې ړوند په ړوند و. او چې تا پې دبه وکړو واپس رالې چاره د سرمن وباسي، دړنې الله ته چغه وواله. چې دړنې الله ته چغه وواله، الله والا سوال قبول کړ. زمارونو دا ګورې حقیقت هم دی چې د زړه نه دې رب العالمین ته چغه وواله که نه، او د الله په حضور کې او د الله په دربار کې د زړه نه سوال وکړو، یا الله زه غریب یم، زه ګناهګار یم او زما ګناه ما ته معاف کړه. ګرنټي در کوي قرآن، زه راته نه ویم. د الله پیغمبر دله بالکل باقاعده ګرنټي در کوي چې دا دعا د الله قبله. اوس بدقسمته مونږ یو چې الله وایي وغواړه، رسول وایي وغواړه، الله وایي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه. اے انسان چې چا په ځان ظلم کړی دی، چا گناہ کړی ده، ثم یستغفر، الله نه بخنه غواړي، یجد الله تواب الرحیم. الله وی توبیم قبلوم، رحم پم کوم. دا نیک بنده ته نه وایي، دا ګناهګار ته وایي.
او ما درته وایي د بیت الله په غلاف یې په دې سر کې لیکلي دي. نو موږ ګناهګار یو، په ځان هم ظلم او زیاتي کړي دي. په کار چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو، الله نه معافي وغواړو.